الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ نن د شکسپیر یوه بله ټریجډي ده، ډرامه ده چې میکبت ورته وایي. میکبت په شکسپیر په 1606 کې لیکلې ده او دا د هیملټ اباد لیکلې ده. د دې موضوع داسې ده چې په ناروې باندې سکاټلینډ بار بار برید کوي، حمله کوي او د دې بادشاه چې دی ډېر زیات مزاحمت کوي چې ډیکن یې نوم دی که نه، دا بار بار مزاحمت کوي او د دې وجه دا ده چې دننه له ده سره ډېر زیات غداران دي او په دې وجه باندې دې خاص صفت نشي کولی. خو بیا وروسته له دې بادشاه سره ډیکن سره ځوانان همت کوي. په ځوانانو کې یو ډېر تکړه او بااثره ځوان دی چې میکبت یې نوم دی نه، دغه چې دی دا د خپل سټرګل په حواله باندې او له ده سره خپل یو دوست دی بینکو، د بینکو نومیږي نه، دا له ده سره ډېر سټرګل کوي او دا جنګ چې دی دا ګټي. بیا دا بینکو دی او دا هیملټ دی، دا په لار رواني، په لاره بیا دوی ته یو بت میلاو سي یا یو چیز میلاو سي چې هغه دا ورته وایي او میکبت ته دا وایي چې ته بادشاه جوړېدلی سې او بینکو ته دا وایي چې ستا به خاندان یا ستا را روان نسل چې دی په هغو کې به د سکاټلینډ یا د سکاټلینډ بادشاهان جوړ شي. نو دغسې کې دغه مجلس پر مخ لاړی، نو میکبت ته دا سره ور میلاو سو چې زه راولاړ سمه دغه د سکاټلینډ بادشاه چې دی دا ډیکن چې دی که دا قتل کمه نو دا به ماته ډېر اساني سي او زه به بادشاه جوړ سم. دا په دې لالچ اخته سو. خو بس یو ورځ داسې وسو چې د دغه له مخه یو ورځ میکبت ته دغه وایي یا د سکاټلینډ باچا وایي چې زه ستاسې کره میلمه یم. تر دې له مخه د ده یو خپل زوی دی یا میکډولف چې دی هغه دی راولاړ سي، میکډولف چې دی هغه دی خپل جانشین وساتي چې زما بعد به ته بادشاه یې. خو بس دا دغه چې دی لیډي میکبت دی او میکبت دی دغه بادشاه ورته یې سکاټلینډ غږ ډیکن زه ماښام ستاسو میلمه یم. دا چې کله میلمه سي نو له شپې لیډي میکبت او میکبت راولاړ سي دی قتل کې. میکبت لا ډېر دغه وکړي چې یاره دا ډېر بد کار دی، په کار دی دا موږ نه وکړو، خو دغه چې دی هغه کور والا دا ورته وایي چې نه دا مړه کول په کار دی. نو راولاړ سي د شپې دا کوم میلمه چې دی دا بادشاه چې دی په ملک کې دا په ملک کې مړ کړي. سهار دواړه راولاړ سي داسې ځان اریان واچوي چې یاره دا خو مزدور مړه کړی دی، دا پر مزدوره باندې دغه وکړي. او دا لیډي میکبت چې دا راولاړ سي زه ډېره زیاته جذباتي سوم او زما په دې بادشاه ډېره خوا بده سوه. د ده ګاټ چې دی ګاټ مړ کې وایي چې دا تا مړه کړی دی. بعد کې دا کیسه پر مخ لاړه سي. میکبت چې دی میکبت راولاړ سي بیا دا سوچ ووایي چې یاره اوس خو دغه چې دی مین وجه دا ده چې اوس به څه چم کوو، اوس به دا چم کوو چې مثال کې هغه کم سړی چې ولو د هغه د ده ملګری چې و چې نوم یې بینکو و، بینکو ته خو یو چیز ویلي و، د ده اوس پر بلاګانو پر بوتانو باندې یقین رالی، پر پیرانانو باندې چې دا خو د اوس د هغه پیونډې راځي. نو په هغه پسې خپل ملګري ولږي او هغه چې دی هغه مړ کړي. او بله وار دی داسې پلان جوړوي د ده په ملګرو کې یو ملګری چې دی میکډولف دی یا میکډولف چې دی هغه راولاړ سي، هغه د ده خلاف سي او ورته وایي چې دا ته چې کوم کار کوې دا ته ډېر غلط کوې، ډېر زیاتوب کوې، نو موږ له تاسو سره نه درو. نو په دې حواله باندې هغه لاړ سي، د بادشاه زوی میکډولف چې دی له میکډولف سره میلاو سي چې یاره زه له تا سره همت کوم او موږ په کار دی دا میکبت چې دی راوغورځوو. په دې باندې کې چې دی لاړ سي له هغه سره میلاو سي، فورسز جوړ کړي دواړه، هغه د بادشاه ډیکن زوی او دلته بل د ده ملګری چې و میکډولف چې دی دا دغه د قتل یا د ده سره د ده پر محل باندې د حمله کولو یو دسیسه جوړه کړي. په دې مابین کې میکبت بیا لاړ سي داسې پیرانانو سره یا ویچیز سره وویني چې دا څنګه دی. نو پیرانان ورته وایي چې ته هېڅوک نسي قتل کولی، تا به هغه سړی قتل کوي چې هغه نیچرلي نه وي پیدا سوی، په بله طریقه پیدا سوی. نو دوی ډېر خوشحاله سو چې داسې په دې وطن کې څوک نشته چې هغه نیچرلي نه وي پیدا سوي، ګرد له یوې مورې پیدا سوي دي. خو دا چې دواړه وراسي، دا میکډوپ او دا بل ملګری چې وراسي د ده پر کور حمله وکړي او مختصر دا کوو چې دوی شاوخوا راګیر کړي او دوی ورته وایي چې دا ما به هغه سړی دوی وخاندي چې ما خو څوک نسي مړه کولی، ما به هغه سړی مړه کوي چې هغه نیچرلي نه وي پیدا سوی. نو دا د میکډوپ دا کم بادشاه زوی چې دی هغه ورته وایي چې زه چې یم زه نیچرلي نه یم پیدا سوی، زه چې پیدا کېدم زما د مور کم نفس و هغه سریکو په پریشین ورته یا بله طریقه زه په دې طریقه پیدا سوی یم. سو دا نیچرل طریقه نه ده، نو زه ان نیچرل چې دی پیدا سوی یم، برت مې سوی زه به تا قتل کوم. او دلته چې دی دا میکبت چې دی دا قتل کړي او دغه کم میکبت ټریجډي چې ده دا پر دې ځای باندې ختم شي. ډېره مننه، خوشحاله.